السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د بېلکیو تورو په باره کې یو څه معلومات درکړو. که ستاسو په یاد د تیر درس و د بېسارو تورو چې بېسارو توري 10 دانې وه او دغه ګروپ یا برخه 2 اصوله درلودل. د بېلکۍ توري 21 دانې دي او د هغه هم 2 اصوله لري. موږ ولې دې ته بېلکۍ وایو؟ اوس به تاسو ته معلومه سي. یو مثال به تاسو ته درکړم. او لکه ما چې وویل دا 21 دانې دي او 21 دانې عبارت د جیم، څ، چ، څ، ح، خ، سین، شین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، ف، قاف، کاف، ګاف، لام، میم، ح او یا ی ده. او د دې اول اصل دا دی که دوی په دغه کې یو توری د لغت په سر کې راسي او یا د لغت په مابینځ کې راسي نو خپله لکۍ د لاسه ورکوي. په دې خاطر یې نوم بېلکۍ توری دی. تاسو ته به مثال درکړم، تاسو ته به واضح سي. لکه تاسو چې پوهیږئ د پښتو ژبه چې توري سره راځي سره موښلي لغت جوړوي. نو د تورو ځای چې چیرې سره موښلي 3 ځایه امکان لري چې سره وموښلي توري. یا به د لغت په سر کې وي، یا به د لغت په مابینځ کې وي او یا به د لغت په پای کې وي. دغه یوازې 3 ځایه دي چې امکان لري چې توري سره راسي وموښلي. که د مابینځ مثال وکړو درکړم، هغه داسې دی شاید امکان ولري چې 3-4 توري په مابینځ کې راسي، خو په مابینځ کې دي. نو یا به لکه ما چې وویل یا به توري په سر کې راځي د لغت، یا به په مابینځ کې راځي او یا به په پای کې. نو د دې ګروپ اول اصل دا دی چې کله دغه توري د لغت په سر کې او یا په مابینځ کې راسي، په دواړو حالتو کې، یا په سر کې یا په مابینځ کې، نو خپلې لکۍ د لاسه ورکوي. زه به تاسو ته مثال درکړم. هغه مثال دی یو لغت به تاسو درکړم، فرضاً لغت به تاسو ته زه توري ووایم. توري دي فرضاً جیم، الف، جمع ر، جمع واو. جیم، جمع الف، جمع ر، جمع واو. د دې لغت لکه تاسو چې وینئ وبسي. زه په بل رنګ ولیکم. دا داسې لیکل کیږي چې جارو. صحیح؟ جارو. چون جیم په دغه ګروپ کې دی او دا د لغت په سر کې رالی، تاسو ولیدل چې جیم له خپله لکۍ د لاسه ورکړه. دغه یې لکۍ ده چې د لاسه یې ورکړه. که د هغه جیم یا نور په دغه کې هر توری په مابینځ کې د لغت راسي هم دغسې خپل لکۍ د لاسه ورکوي. او دوام اصل یې دا دی که د هغه ګروپ کې توري د لغت په اخره کې راسي نو بیا خپله لکۍ د لاسه نه ورکوي، عیناً هغسې لیکل کیږي لکه تاسو چې دلته وینئ. د هغه مثال به هم درکړم. فرضاً یو لغت دی چې سره 2 توري لري. هغه موږ ټوله په خبر یو. هغه لغت دی، زه به تاسو ته ولیکم توري جلا جلا. ه جمع جیم. تاسو زما سره ولیکئ. په بل رنګ به دا ولیکم. هی به په بل رنګ ولیکم. دا لغت حج. تاسو یې وینئ چې دلته موږ د
زموږ خبرې پر جیم باندې دي چې د لغت اخر کې راغلی دی. جیم عیناً هغسې لیکل کېږي لکه دلته چې تاسو وینئ. خپله لکۍ د لاسه نه ورکوي ځکه په اخره کې د لغت دی. او دا مثال پر دې هم کېږي چې د اول اصل مثال هم ورکولی شو ځکه هی خپل لکۍ د لاسه ورکړه. دا ځکه چې هی د لغت په سر کې راغله. صحیح؟ او که داسې یو بل لغت چې دغه توري په مابینځ کې راسي لکه ما چې وویل عیناً هغه رقم لکه په سر کې چې خپله لکۍ د لاسه ورکوي، په دې خاطر دې ته بې لکۍ توري وایي. نو دغه وه د بې لکۍ تورو دوه اصول. مګم په دې ګروپ کې یو استثنا شته. هغه استثنا چې څه ده؟ هغه دغه دوې سترګې هی ده. دوې سترګې هی که د لغت په سر کې، په پیل کې او په مابینځ کې راسي نو خپله دغه لکۍ دغه ځای د لاسه ورکوي. صحیح. دا د اول اصل مراته وي. مګم دوهم اصل د دې ګروپ نه مراته وي. هغه دا چې که دغه هی په اخر کې د لغت راسي نو یو بل شکل ځان ته اختیاروي. زه به تاسو ته هغه مثال درکړم. ښه، لغت به ولیکو 5. دا نمبر 5. 5 څنګه لیکل کېږي؟ تاسو پوهېږئ چې هغه پی ده، جمع نون، جمع څې او جمع دوې سترګې هی. څنګه یې لیکو؟ تاسو ورته وګورئ. داسې لیکو. صحیح. پی نون دا څې چون په مابینځ کې راغله خپله لکۍ د لاسه ورکوي، په مابینځ کې دی. اوس نو دغه دوې سترګې هی څنګه لیکل کېږي؟ زه به تاسو ته په بل رنګ باندې ولیکم. هغه داسې لیکل کېږي. صحیح شو. دغه استثنا ده چې که هر وخت دغه دوې سترګې هی په اخره کې راسي په لغت کې او د بل توري سره مشلېدلې وي مګم په اخره کې دغسې لیکل کېږي. د دې مثال به هم البته تاسو وینئ چې د څې چې ده په مابینځ کې د لغت راغلې ده، په دې خاطر باندې خپله لکۍ یې د لاسه ورکړه. دا دی لکۍ نه لیکل کېږي چون دا په مابینځ کې ده. مګم دغه دوې سترګې هی چې د څې سره مشلي په دغه لغت کې چون آخري ده، په خپل مخ ته به بله معنا شی نه لري بل آخري دغسې لیکل کېږي. نو دغه وه د پښتو ژبې د دوهمې برخې یا د دوهم ګروپ چې هغه بې لکۍ توري نومیږي دوه اصول. زه به بیا تاسو تکرار کړم. د پښتو ژبې دوهم ګروپ یا دوهمه برخه چې د بې لکۍ توري ده هغه دوه اصول لري. اول اصل یې دا دی چې که دغه توري یا په سر کې، پیل کې یا په مابینځ کې د لغت راسي نو خپلې لکۍ یا دغه غټ ځایونه د لاسه ورکوي. صحیح. او دوهم اصل یې دا دی که په دغو کې توري کې هر یو په اخر کې د لغت راسي، په اخر کې د لغت راسي هغه خپله لکۍ د لاسه نه ورکوي، هغسې لیکل کېږي لکه تاسو چې دلته وینئ. مګم یو استثنا شته. هغه استثنا دا ده دغه دوې سترګې هی. لکه ما چې وویل که دا دوې سترګې هی په اخره کې راسي او د لغت سره مښتي وي نو بیا خپل شکل په دغه رقم دی، دغه رقم باندې لیکل کېږي. خپل شکل ته تغییر ورکوي، په دغه رقم لیکل کېږي. نو دغه وه د نن ورځې درس د پښتو ژبې. بله اونۍ به انشاءالله موږ د بل ګروپ یا بله برخې چې هغه کوچنۍ توري دي په باره کې معلومات درکړو. تر بلې اونۍ پورې مو پر الله سبحانه وتعالی سپارم. د خدای په امان. السلام علیکم.